په اسمبلی کې ورسره ناست دی د مینې اسټل پس خوردې خوري تالي سټي او قوم توککې چې ما ورته شریعت بل پیش کړی خو استعفې ورکوي اسمبلي ورته پرېږدي سینیټري ورته پرېږدي چې راوځئ استعفا ورکوي نو دا بل ډونګ مچو کړی صاحب چې کال خو تیر شي که نه نو یو شوشه پرېږدي نو ټول کال بیا پیا خلک اخته پار شوشه صدر صاحب بیا د خیر په غونډه کینی بیت الله شریف ته منډه کې چې یا الله شوشه مې پرېښې پکې مې کامیاب کړه پکې کامیاب کړی کال بیا خپل دی مخکې کال له وګورئ بله یو شوشه به پرېږدي دا 10 کاله په دې شوشو تیر کړه والله که نه اسلام شته نه دین شته نه مذهب شته نه په دې ملک شرعي نظام وګورئ دومره ده چې هر سړي ته پړه کې دا درد ساتل پکار دي چې خدای د ملک قانون قرآن پکار دی د ملک قانون شریعت پکار دی دا پاکستان د ډیرو خلکو په قربانو او په وینو جوړو او د دې نه اهلو د لاسه تباه کېږي لګیا دی خدای دوی تباه کړي او د ملک لاج وساتي دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی خدای دې نه کړي هغه سات که دې ملک ته یا روس راغی دې ملک ته یا هندو راغی زمونږ به څه حالي مونږ به بیا هغسې سپي یو لکه د انګریزانو په وخت کې سپي د انګریزانو د آسونو خاشړه به مونږ پاکول او د انګریزانو بوټان به مونږ پالش کول او د هندوانو دغه پیتلو لوښي به مونږ وینځل